د جګړې له سنګره تر دولتي ماڼۍ دا د خوږیاڼو ولسوالۍ د محلي پولیسو پخوانی قماندان جان محمد دی چې میاشت وړاندې د حکومت پر وړاندې د جګړې لپاره له وسلوالو طالبانو سره لاس یو کړه خو بیا ځلې له جګړې لاس اخیستی او حکومت ته تسلیم شو. څه موده مخکې جان محمد چې د محلي پولیسو ټیم لیډر و د مختلفو عواملو په اساس باندې طالبانو سره یو ځای شوی و د خپل دوه ملګرو سره او هلته چې دی د کوم حالات لیدلی دي چون دا د سیمې اوسیدونکی دی او نه غوښتل چې دلته تخریب وکړي یا عملیات وکړي د خپلو ولسونو په ضد باندې. جان محمد چې د خوږیاڼو ولسوالۍ د محلي پولیسو مشري طالبانو سره د یو ځای کېدو لپاره پرېښي وایي هلته د تګ له امله حکومتي چارواکي دي خو موضوع یې روښانه نه کړه. مجبوریتونه بعضې چارواکي وضعې دې ته اړ کړم چې موږ دومره قربانۍ ورکړې دومره شخصي دشمنۍ ماته جوړې شوې په نظام کې ما 30 نفره د خپل کور کلي نه شهیدان ورکړه هغې یو شي ته یې ونه کته او د یو څه وایم. جان محمد وایي حکومت سره د بیرته یو ځای کېدو له امله ترې د طالبانو لخوا د پوځ د سرتیرو او د خپلوانو د وژنو غوښتنې وې. دی وایي هلته جګړه د پاکستاني استخباراتي ادارې په غوښتنه وه نو ځکه خو یې ترې لارې هم جدا کړې. څه کار یې نه غوښتو هغه کار داسې و چې باید ما دلته خپل ولس او خپل عزیزان او خپل عسکر او خدا مې وژلي وې نو چون چې ما سره مخکې ما په دې محلي پولیسو د پروسې بنیاد په خوږیاڼي کې موږ یې ښه ډېرو ځوانانو د ما سره قرباني ورکړې وه سرتیر سره شهیدان شوي وه په دې خاطر باندې آینده دوی ته ملامته کېدو ما پړ کېدو ما نو دا مې بهتره وګڼله چې بیرته راشم. د محلي پولیسو د پخواني قماندان وویل که د چارواکو لخوا ورسره بیا ځلې د تیر په څیر چلند وشي نو د حکومت ضد جګړې پر ځای به په کوم بهرني هیواد کې پناه واخلي.